بل خبره اهم هغه دا ده د سرسایې ده. عید الفطر نه مخکې صدقة الفطر راځي، دې ته زکات الفطر هم وایي. دا انسان په دې خوشحالۍ کې ورکوي چې روجې څه کړه، روجې پوره کړه او د مال صفایي پې کېږي. حدیث کې راځي کوم ګناهونه که تا نه شوي د روجې په دې میاشت کې هغه پې الله بخي، کوتاهیانې کې مې شوي دي هغه پې الله بخي. غریبانان په اختر کې خوشحاله شي. خیر هم دی. بیدار ساتي چې دا په هر سړي باندې لازم ده، په هر مسلمان، په مشر او په هغه ماشوم هم ده چې هغه د یوې ورځې دي، دا په هغه هم ده، دا په آزاد او دا په غلام او په مري او په ټولو باندې ده. درېیمه دې لپاره څه نصاب نشته چې د زکات په شان د دې نصاب دی چې دا به دومره ته رسي، دې لپاره نصاب نشته چې دغه شپې خرچه درسره وي نو په تا باندې صدقة الفطر شته. بعض راشي سړی حیران شي ما باندې چې قرضې ډېرې او دغه ډېر، نو دا خو ضروره 2.5 کیلو دي، یعنې په تا دومره قرضې دي چې 2.5 کیلو نشي ورکولی. ځان خلاصول د دې عبادت نه. نور په دغه شپه د اختر په دې شپه چې دا بس په دې فلمونو کتو باندې کومې پیسې ورکوي او په نشو تماشو څومره پیسې ورکوي، په هغې باندې دومره زکات د فطر ویسته کېږي چې ته پوه شې مه کوه. پیسې که نه ده، خو چې کله خبره د الله د دین راشي اوس دی بانې لټوي، کله ویدي شي او کله ویدي شي. ها دې سړي سره څه نشتي، خرچه مرچه اوسه نشي بده نشتي. بله مسله دا صدقة الفطر دا به نقدن نه وباسي، دا په نقدو کې نه وځي. ګورئ دا د امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل او څومره د حدیثونو علماو چې علما چې د محدثین دا ټولو اجماع ده په دې خبره باندې چې دا به لازم خوراک ورکړي. او بعض علماو دا خبره کړې د نقدو ده، هم بې دلیله خبره کړې ده، کمزوري. څه دلیل دی په دې باندې چې دا به خوراک ورکړي؟ حدیث عبدالله بن عمر او ډېرو کتابونو د حدیث راغستی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویلي دي چې تاسو به صدقة الفطر 1 صاع ورکوئ. 1 صاع تقریبا 2.5 کیلو خوشه جوړېږي. بیا په دې کې لږ اختلاف راځي، لکه 1 صاع 4 چونګې دي، 4 لپې ورته ووایه. بیا د 4 لپې د هر شي یو شان خو نه دي، لکه اوس د وریجې ته راوالې 4 لپې او واچې تلې ته، د دې جدا وزن راځي. او 4 لپې که ته وسکي راوالې او هغه واچې تلې ته نو وزن به زیات راځي یا به کم راځي. یا دغه شان جوار راوالې، غنم راوالې، بل څه دغه ملک خوراک هغه راوالې، نو ټول وزن یو شان نشي راتلی، ځکه صاع ویلی شوی دی. او صاع 4 لپې چې ښه معتدل انسان اوس ته دې سړي لاسونه چې د بیلچه لاسونه یي هغه قصه به ډېره غټېږي، او یا داسې واړه واړه لاسونه یي نو هغه هم بیا قصه نه برابرېږي. منځني انسان دا خوراک به وباسي. بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان حدیث کې دا دي، ګوره حدیث کې الفاظ دي چې صاعا من الطعام، الطعام ټکی دی اوس. بس څوک دا اعتراض کولی چې حدیث کې خو ښوولي دي چې دا به وربشي او دا به غنمي او دا بیا به لازم حقه خوراک ورکړي؟ نه لازم نه چې حقه به ورکړي. طعام ټکی عام راغلی دی یو حدیث کې، مطلب دا دی قوت البلد. قوت البلد هغه خوراک چې په هغه ملک کې په هغه وخت کې ډېر استعمالېږي او موجود وي. لکه نن سبا وریجې مشهور دي، خلک وریجې خوري، دې په ځای غنم شو، جوار شو، نور داسې شی چې هلته استعمالېږي دا به ورکوي. د دې بعضو سره دا اعتراض دی او شبهه ده، وایي په دې خو په دې غریب نه مالداره کېږي او په پیسو باندې مالداره کېږي. نو په پیسو کله مالداره کېږي؟ زه به درته د دې یو ناشنا جواب درکړم، تاسو به اول پرې راوړئ. درته زه یقیني یم تاسو به اول پرې راوړئ. دا ډېر ناشنا جواب دی او ما هم د اوسه پورې چې دا جواب نه دی کړی، زه یم اول پرې.
صدقة الفطر د دې دپاره نه ده چې ته پکې غریب مالداره کې. صدقة الفطر معنی دا ده چې د اختر په ورځ د دې غریب په دې کور کې دا چوله چې کومه ده دا ته وچلې. لکه ته به ته داسې ووایې د شپې دا روټۍ دا په ما شوه، د شپې روټۍ په چا شوه؟ په ما شوه. مېلمانه راځي دا په ما شوه. اوس دا کوم غریب چې ستا په دې کلي کې اوسېږي د خوا ته هم خلک ځي راځي او دی غریب دی. څه ورسره شتي چې پاخی کړي؟ هېڅ نشتي. یو قسم تا ورته ووایې وایي دغه خوراک په چا شو؟ په ما شو. نو خوراک ورته تا ورکو، بل ورکو، بل ورکو، نو د اختر هغه ورځې مزېدارې ووتې. اوس ورسېدلې دا د دې لپاره دی. ښه صدقة الفطر دې لپاره نه ته غریب مالداره کې. ښځه صحیح شوه ځه ته مالداره کې او خطې چې نه زه پیسې ورکوم. څو ریالې دي دلته تقریبا؟ څو ریالې جوړېږي؟ 18 ریالې جوړېږي. 18 ریالې جوړه په 1000 هم نه کېږي. کېږي به خو هسې چې یو نیم خپل ضد راونیسي که نه نه پیسو کې ده او پیسو کې ده. په 18 ریالې څه کېږي؟ څه کېږي په 18 ریالې؟ څوک په مالداره شوی؟ په 18,000 باندې څوک نه دي مالداره شوي. ته په 18 ریاله باندې سړی مالداره کې نه چې دې ته ضرورت ډېر دی او دې ته الله او د الله د رسول نه مخکې کېده نه دي په کار. د پیسې د پیغمبر په وخت کې هم وي که نه وي. د پیغمبر عقل دې ته نه دی رسېدلی ستا ده چې ورته ورسېږي چې دې ته ډېر ضرورت دی. خو څنګه چې ما تاسو ته ووایي دا وضاحت باندې تاسو ورسېدی که صدقة الفطر ولې موږ ورکوو؟ چې د اختر د ورځ په دې غریب باندې ښه تېره شي. نو هغه هله ښه تېرېږي چې ته ورله روټۍ ورکړي. تا ورله 18 ریاله ورکړي دي په کلي کې د 100 روپۍ جوړېږي. 100 روپۍ ماشوم سکول ته هم نه وړي هلته. نن سبا چې ماشوم له 100 روپۍ ورکړي ګزارې کوي نه عالم تا 100 روپۍ هغه له ورکړه. په 100 روپو څه کېږي؟ څه دې کېږي؟ خو کله چې تا 3 کیلو وریجې ووړې ډېر کار یې پې وشو. ډېر کار یې پې وشو. سهار له به یې پخېږي، ماسپښین له مېلمانه راځي هغو مخې ته به یې کېږي، د شپې به ځان له وخوري. یو څو ورځې خو به له چوله روانې شي. خو د خېټه اهم وه که د 100 روپۍ ورکول اهم و؟ خېټه اهم وه که ذهن پې ستاسو کولو شو که لا بند دی؟ نو کومو چې ورکړي دي یا یو علاقه کې یو عالم فتوا ورکړي او عوام خو غریبانان د عالم په فتوا باندې عمل کوي، نو هغوی صدقه صحیح ده. خو دا مسله موږ د هغه چا لپاره بیانوو چې خبر شي، چې خبر شي بیا به داسې طریقه کوي. خو چې څو پورې خبر نه او یا د یو عالم په فتوا روان دی او په هغه باندې ښه ګمان کړی دی، د غریب خو په خپله نه دی خبر، نو صدقه یې څه ده؟ صحیح ده انشاءالله. او د مسلې ذمهوار هغه مولوي صاحب دی. غوره دا دی چې دا صدقه د اختر په دې شپه ورکړی شي، دا ټوله غوره طریقه ده. بلکې علماو ډېره غوره خو دا دی چې د اختر د دې مانځه نه مخکې ورکړي، یعنې سهار مانځه نه بعد او د اختر نه مخکې، ساخت مانځه نه مخکې، دا ټوله غوره وخت. خو دې کې مشکل دی کې سړی اکثر داسې غریبانان چاته نه معلومېږي، الا دا که چا داسې ځان ته په نښه کړي چې پلانې دی او پلانې دی او سهار مونځ وکړي او بیا ځان سره ډاریک راولي او د پلاني او د پلاني کری کوز کړي، نو هغه بیا صحیح دی، دا غوره وخت. په دې پسې بیا غوره وخت هغه بیا دغه شپه ده، د اختر ده شپه، لکه چې که نن بالفرض د اختر شپه چې نور ډوب شو بس دا غوره وخت دی د سحر د هغه اختر د مانځه پورې. بیا درېیمه مرحله هغه دا ده چې ته د اختر نه یو ورځ دوه مخکې ورکړي، جایز دي. عبدالله بن عمر روایت نور صحابه کرامو نه ثابت دي، د انسان ورکولی شي. ورځ دوه مخکې کې څه خبره نه ده، د هغې نه مخکې کول دا نه دي جایز، هغه بیا صدقة الفطر نه حسابېږي. لکه اوس یو سړی په 20 رمضان یې صدقة الفطر ورکړو، قبوله شوه؟ نه ده، دا صحیح نه ده، بیا به ورکوې. دلته بله مسله، وکیل جوړول وختي ده جایز دي. لکه داسې زموږ دا خلک اکثر دلته دا کوي چې پیسې مثال کې به په 10 رمضان ولیږي، په 10 ولیږي، په دې بجې خوراک والی ور به یې کوي. پیسې لیږل جایز دي، تا یو کس وکیل کو، هغه دې خپل زوی وکیل کو، کرور دې وکیل کړی او که ملګری، خو دغه وکیل به یې که ډېر وختي وباسي نو د اختر نه یې ورځ دوه مخکې دي وباسي، خو د هغې نه مخکې نه شي ویستلی.
تا چې دې ځنه ولیکل نو په دې نه لیکل چې اوس به صدقه الفطر وباسي، په دې ولیکل چې دا والا او چې کله وخت راغی نو بیا به وباسه. نو دا څه دي؟ دا جایز دي. والعلم عند الله. بس پکې له دا خبره کوي دوی له خوراک مور کو دوی به خرڅوي، نو ستا پکې به څه کار دی؟ وسلې د کوره پورې ځغلی خو پیسې دې ورکړي نو بیا پکې ته کار سله ساتي. دا یو نیم سړی 40 دي چې شی مور کې صدقه مور کې وخت به څنګه دی؟ اکثر د خلکو مخ کې وایي څنګه دغه هغه چوغتې جوړه کړي که نه نصیر الدین مولیو که کومې هغه قیسې چې مشهورې دي هغه وایي چې چا له چوغه ورکړې وه نو بیا هغه سړی په مجلس کې ولیدو که یا چا ورله چوغه ورکړې وه چې په مجلس کې ولیدو ورته ډېر خوند یې پورې کوي. د هغې دی که نه هغه ما چې در کړې وه هغه غریب په شرمونو وشو چې راووتو یو یې چوغه دې والوي د خولې دې څه پر تو واخلي اشتیا رزق کې لګېږي هغه ورته وایي زه بس خبره د شي د بیا د کوم سر خطا کېږي بیا چې د بل ځای کې څه پروګرام و بیا دوی ور مخامخ شوي دي او سمه ګڼه مولانا صاحب ماشاءالله زه نه یم چې دا هغه ده هغه ما چې در کړې وه هغه چې بیا راوځه مجلس ته ویې ویل چې هغه دې والد شرمول کې هغه ته چې بس زه خطا شوی یم انسان دی د خولې نه الفاظ وځي چې د بل درېیم پر لوی بیا څه ځي کې میلاو شوي دي هغه چوغه هغه اچولې وه چې دې چې ورته کتلي دي هغه ورته هم بد بد کتلي چې بیا څه ونه وې بلکل نه یم چې هغه دغه ما چې در کړې ده اوس مې بلکل توبه کړې ده هغه شعر اخیستی مخې ته وځي الله دې غرق کړه چوغه دې چې چوغه نه وه موږ دې په شرمونو وشرمول نو یو نیم سړی که د سره ښه وکړي بیا به دې پیټي کړي په خو باندې څنګه مزه یې وکړه او داسې وه تا چې یو سړي له صدقه ورکړه دا جمع شوه د الله سره جمع شوه د چا سره؟ د الله سره. بس اوس خبره پرېږده او الله سره چې دې څه جمع کړو او هغه د آخرت بینک ته دې ور واچول که نه بیا داسې رب سره دې کېښودو چې الله سوي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تاسو کې چې یو سړی څه خیر لګي مخې ته یعنې قیامت دپاره څه کوي دا هر څه به وایي تاسو د الله سره ومومئ په آخرت کې دا هر څه به هلته وي. ګوره حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما د خپلو امتیانو دا تلې کتې نو په بعض نیم تله کې مې هغه لشه بلکل هغه لرګي هغه معمولي چې په نظر نه راځي او یو قسمه لشتې جوړه شي ستن تې جوړه شي هغه به کوم پرته وه چې د چار اغوستې د جومات نه بهر ګزار کړی هغه هم په تله کې پرته وه الله ول اجر پې ورکوي. داسې تله ده بیا د الله سره ته چې څه وکړې څه چې دې وکړو دا د رب العالمین سره دي. همون سره بخاري په دوره کې یو حدیث تېر شو چاته یاد دی ډېر ناشنا روایت چې یو سړی صدقه وکړي الله یې چې بخۍ لاس قبوله کړي بیا څه کوي بیا ول الله ساتي ساتي لکه څنګه چې تاسو څه ساتئ څنګه چې تاسو د اس بچې ساتئ دا ول الله ډېرې ډېرې د غرونو په شان شي وایي دی چې د قیامت په ورځ راشي وایي چې یالله دا خو ما نه دي کړي وایي دا هغه دی که نه هغه تا چې هغه معمولي نیمه کجوره دې ورکړې وه یا د کجورې دانې دې ورکړه د کجورې د دانې نه خبره دومره روانه شو. د بعض مسلې وي د څه شي صدقة الفطر. صدقة الفطر په خپلو خپلوانو کول ډېره غوره د دې نه چې ته په پردو کې خپل خپلوان چې کوم ستا دي خواوشا کې او هغه ته پېژنې چې غریبانان دي دا مخکې دي د نورو نه دا مخکې دي د هغو نه چې هغه غریبانان دي او هغه پردي دي ځکه چې دوی حق په تا باندې ډېر دی د اسلام حق دی او بیا د خپلولۍ حق دی دوه حق دي او دغه نورو حق د څه دی د اسلام حق دی نو د دوی د حق زورور دی ته خواوشا کې چې کوم خپلوان ستا په نظر کې غریبانان یې هغوی له ورکولی شي او صحیح خبره دا ده چې ملک ته هم لېږلی شي هېڅ هلته غریبانان ډېر دي غربت ډېر دی او بل یقیني غریبانان دي او دلته داسې چې یو خو غربت دومره ډېر نه دی الحمدلله
او دویمه دا چې زموږ د خلکو د اکثره د غریبانانو دا خلک معلوم نه دي دلته چې د څوک دي څوک نه دي. هلته هر سړي د خپل کلي کې غریبانان معلوم دي، خصوصا د خپل خپلوان دا ټول نه مخکې کول پکار چې الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو د ملکونو نه دا غربت ختم کړي. خو دا بعض مسلې وي چې له څه سره تعلق ساتو څه سره